سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه لنډو مهمو بیړنیو خبرونو ته د افغانستان اسلامي امارت د اولمپیک بدني روزنې او سپورت رئیس احمد الله واسق وایي د هیواد په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول سمنګان کې د تیرې شپې د زلزلې له امله تر اوسه پورې 100 کسان شهیدان شوي دي او تر 150 زیات نور ټپیان شوي دي. نوموړی وایي چې ډېر زیانونه د خلم او تاشقرغان تنګي سیمه کې اوښتي دي. ورته مهال مزار شریف کې د راوزي تاریخي ودانۍ د زلزلې له امله زیانمنه شوې ده. د مزار شریف د تیرې شپې زورورې زلزلې د راوزي تاریخي ودانۍ ته هم زیان اړولی دی. عیني شاهدان وایي چې د راوزي ځینو برخو درزونه کړي دي او د ودانۍ ځینې برخې زیانمنې شوې دي. او خو بیا تر غر ښویېدنې وروسته د تاشقرغان تنګی له ډبرو ډک شوی دی. برادرای عزیز، سنگایی که میبینید سر سرک عمومی دان تنگی تاشقرغان است. با سر زلزله از دو طرف کوه ریخته شده، سرک بند است. این قسمت ها مکمل بند است. بیشتر که در ابتدای زلزله سنگا ریخته شده و قسمت از کوه فرو ریخته. اونجا موترایی که گرفته شده بود زخمی و شهیدا داره. خدا غریق رحمت کنه. پیش میری. د سمنګان په تاشقرغان تنګي کې د بیګانۍ زلزلې له امله د غره یوه برخه راپرېوتې ده. په خواله رسنیو په خپرو شویو ویډیوګانو کې تر غر ښویېدنې وروسته د تاشقرغان تنګي له ډبرو ډکې لارې ښیي. او خو بیا ملي دفاع وزارت وایي چې د افغانستان ملي اردو ځواکونه د هیواد په شمال په تیره بیا بلخ او سمنګان ولایتونو کې د تیرې شپې زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره سیمې ته رسېدلي دي. یاد وزارت لیکي چې د 209 الفتح کلو اردو د ژغورنې او عاجلو مرستو ټیمونه په سمدستي ډول د خلکو د ژغورنې ټاپیانو د لیږد او د زیانمنو شوو کورنیو ته د مرستې چارې پیل کړي دي. یاده دې وي چې تېره شپه شاوخوا 1 بجه د هېواد ګڼ شمېرې سیمې د ریختر په کچه 4.3 درجې زورورې زلزلې ولړزوله چې مرکز یې د سمنګان خلم ولسوالۍ و او تر ټولو ډېر زیانونه یې هم په همدې ولسوالۍ او تاشقرغان تنګي سیمه کې اړولي دي.